السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ورور محترم سوال کړی دی چې په قرض کې چا تر سرسایه پرې غوښتلی شي که نه. جواب دا دی چې نه، دا نشي پرې غوښتلی. زکات او صدقة الفطر دا چا ته سرسایه کې نشي پرې غوښتی. دا به یو ځلې د هغه نه قبض کې او بیا به هغې له ورکې او خپل قرض چې وغواړه څه طریقه باندې. خو داسې نه چې تاسو یو دغه وکړئ، مثال سمجوته وکړئ چې هلکه پیسې مې راکړه بېرته سرسایه کې در کوم. نه، بس هغه په هېڅ هم نه خبرې. یو ځل ته خپلې پیسې قبض کړه بیا واپس ورله ورکړه، نو هغه څه به دوه خوشحالۍ وشي. ستا قرض به مو ته معاف شي او خرچه به مو سره برابره شي مثال. نو داسې طریقه کولی شو، ډایرکټ یو ته قرض کې نشي حسابولی.